اجر عظیم، معمولی ذکر او ډیر یا لوی اجر. او د دې وضاحت من کړو چې معمولی ذکر چې ورته دی وایي نو د ده څه مطلب دی چې معمولی په څه کې، او بیا یو څو اذکار بیان شوي. څو بیان شوي دي کې؟ شپږ. اخرنی چې کوم بیان شوی عنوان یې دی د جنت د خزانو د ګټلو دپاره کلمات، یعنې که څوک غواړي چې جنت کې خزانه ورته میلاو شي نو هغه دې دا کلمات وایي. اوس د هغې نه بعد وایي اووم ذکر یې راوړی دی، یوازې د اجر ته وګوره، وایي دوه کلمات یعنې دوه خبرې د ځمکې او اسمان منځ کې ټوله خلا د نیکو نه ډکوي. ځمکې او اسمان ته وګوره که نه، دې په منځ کې به څومره فاصلې الله ته پته ده. که ته غواړې که نه چې دا خلا دا فاصله چې کومه د ځمکې او د اسمان منځ کې دا د نیکیانو نه ډکه شي، د هغې دپاره به دا کلمات وایي. اوس اجر څومره دی؟ نو سړی وایي کیدای شي دا کلمات به هم ډېر اوږدی، کیدای شي پوره شپه تهجد کولی یا نیم قرآن ختمولی. نه معمولی هلته تا ته عنوان کې ووي دوه کلمات. نو حدیث د ابو مالک الاشعري رضی الله عنه دی، امام مسلم راوړی دی، امام دارمی هم راوړی دی. وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده الطهور شطر الایمان، یا الطهور شطر الایمان، پاکی برخه د ایمان ده او پاکی نیمه برخه د ایمان ده. خیر دې خو خپلو ځایونو کې وضاحت شوی دی، کوم ځای کې چې د طهارت بحث کېږي هلته موږ دا خبره تفصیلا بیان کړې چې څنګه دا طهارت نیم ایمان دی، هلته موږ دا وضاحت کړی. خو دې نه دا واضح شو چې شریعت څه خوښوي، طهارت خوښوي چې نیم ایمان دی که نه، د ایمان برخه ده. نو بیا دا معمولی مه ګڼه. ګوره ته چې کله کپړې صفا اګوندې د عبادت په نیت الله اجر درکوي. نیت نه دی دا ډېر فرق راولي، ځکه خپل نیت ته توجه ساته. صفا کپړې دې واچوري د عبادت په نیت، یاره زموږ شریعت زموږ نه غواړي الله پرې راضي کېږي، الله دله اجر درکوي. خوشبو لګې الله اجر درکوي، خوله صفا کې الله اجر درکوي، د اوسېدو ځای صفا ساتي الله اجر درکوي. او داسې پسې بیا ځه بیا وایي چې والحمدلله تملأ الميزان. دا پکې په منځ کې بل ذکر راغی، او یو پیر الحمدلله ویلو سره تله د نیکیانو ډکېږي. الله اکبر، ګران ذکر دی، یادول خو به غواړي. څه ذکر دی؟ الحمدلله. چې یو پیر د الحمدلله ووایي که نه، یو پیر، نو تله د نیکیانو هغه ستا ډکه شوه. تملأ الميزان. وجه دا دی چې تا د الله رب العزت دپاره د کمال صفات ټول هغه ثابت کړو، عظمت او شان هغه دې ټول بیان کړو، او د دې وضاحت موږ تیر شوي بیان کې کړه. نو دې عنوان لاندې ګورئ دوه خبرې دي. یو الحمدلله، الحمدلله سره څه کېږي؟ تله د نیکیانو ډکه شو. صرف الحمدلله ته وایي. دا خپله خوله جبه په دې الحمدلله باندې هسې عادت کوي، او چې لا بیا د نه څوک تپوس وکړي چې څنګه کاروبار څنګه دی، بچي څنګه دي، ته بیا په مخه الحمدلله وایه. د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه، هر وخت به حمد الله وي. او بلکې یو روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به د ډوډۍ په دې منځ منځ کې هم الحمدلله وي. دا خو ډوډۍ چې ته وخورې وروسته خو الحمدلله هغه په دې منځ منځ کې وویلی، دا په صحیح روایت کې ثابت دی، په دې منځ منځ کې ویلی دی. ځکه چې هغه کم سړی چې باشعوره یو نعمت محسوسوي که نه، هغه هر وخت د الله شکر ادا کوي. دا نه چې ته په هغه نعمتونو پسې ګرځې یو سوچ الله تعالی نه دي درکړي. نو چې څوک درنه تپوس وکړي څنګه یې، نو مخ مه ورانوه. زه کله نه کله چا نه تپوس وکړم زه یم څنګه یې، دی دا مخ داسې جوړ کړي زه یم چې اوس بریک ووایي زه دې ځمه، ځکه چې دی اوس پر یاد راغلي. مسلې موږ ټولو ته شتي، خو دغه مسلې د هغه نعمتونو په مقابله کې کوم چې الله موږ له راکړي دي هېڅ نه دي که نه. اوس څوک درنه تپوس وکړي چې مشکل درته څه دی،
ته د خپل مشکل بیان کې لکه ملګری دی یا یو کس خواله ته ورغلی چې د مشکل حل کېدو کې د الله نه بد دی یو ذریعه وګرځي صحیح دی خو چې یو سړی د نه تپوس وکړي څنګه یې نو دې تا نه څنګه منئ نه ستا عام حالات څنګه دي ته به ورته څه سټوري به رالي چې ته یو قصه راوالې چې هغه جو دا داسې او هغه داسې او بس وې څه ژوند دی د غریب سړي څه ژوند دا هغه کلمات دي چې رب العالمین پرې ناراضه کېږي هر وخت الحمدلله هر وخت الحمدلله که رب العالمین یو سړی داسې مصیبتونو کې اخته کړي چې دا جسم یې زری زری شي که نه بیا هم الحمدلله ایمان ورته الله نصیب کړی دی الله یې رب دی د پیغمبر په امت کې دی په آخرت ایمان دی د داسې الله خواله ورتګ دی چې هغه مهربان رب دی په دې هر څه الحمدلله او ګوره نه ایوب علیه السلام ته 13 کاله هغه څومره لویه بیماري تېره کړې او چېرته هغه داسې خبرې نه دي کړي چې دا یو په ما بیماري ده او دا دی او دغه دی او داسې دی دا شکوي شکایتونه څه کوي څه یې کوي په الحمدلله سره ختم ها کم ګوره د شکایت کولو نه منه نه راغلی خو د هغې خپل ځای دی سړي د نه دغه مسلې تپوس وکړو یا بل څه بیا څه خبره نه هسې شکوي شکایتونه مه کوه الحمدلله هر وخت وایه ورب الکعبه کوم ایمانونو کې کوم نعمتونو کې چې موږ ډوب پراته یو که نه که الله را سره صرف د دې یخو اوبو حساب وکړو که نه صرف د دې یخو اوبو او ته زما نه بیا جنت ته لاړ شه چې صرف د سره د دې یخو اوبو حساب وکړي پاتې له دغه بې شماره نعمتونه مه کوئ ناشکري د الله هر وخت شکر ادا کوئ وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض او سبحان الله والحمد لله ویل دا چې ته یو پیر ووایې نو د دې د ویلو سره د اسمان او د ځمکې په منځ کې ټوله خلا د نیکیانو نه ډکېږي الله اکبر یو ټکی الحمدلله څه کوي نه تله د نیکیانو ډکې بارک الله فیک او سبحان الله ورسره ولګوه ځمکې او د اسمان په منځ کې چې کومه خلا ده کومه فاصله ده دا ټوله د نیکیانو نه ډکېږي نور تر الله نه څه غواړي چې موږ دا مو ونه ګټو دا نیکیان بیا موږ ډېر لوی بدبخته یو ما تېر شوي بیان کې دا خبرې وضاحت کړی چې ولې د سبحان الله او د الحمدلله دومره لوی اجر دی یاد دی ته که نه موږ ذکر کړی والصلاة نور د حدیث کې مخکې دي چې لمونځ رڼا ده الله اکبر ترجمه یې ګوره داسې کړې ده لمونځ په دنیا او آخرت کې رڼا ده اگر که دا ترجمه کې اضافه ده خو نه وضاحت یې دقه دی چې شرح یې کوې که نه لمونځ رڼا ده نو کوم ځای کې رڼا ده دنیا او آخرت کې صرف آخرت کې نه لمونځ دنیا او آخرت کې رڼا ده زړه به دې رڼایي ټوله غټه خبره ده زړه به دې رڼایي په زړه کې به دې نوري سکون راحت یاره په دې مانځه کې چې څومره خوند دی که نه د دې نه د بېلمازه سره خبر نه دی دې کې څومره خوند دی څومره سکون دی دلته دغه شان مونځ رڼا ده کم کور کې چې مونځ کېږي او خلک پکې مونځګزار هغه کور کې رڼا وي هغه کور کې نوري کم بچي چې ته په منظر واړې که نه د الله په توفیق سره هغه بچو کې رڼا پرته وي هغه بچو کې نوري د مونځګزار انسان په تجارت کې برکت او رڼا په علم کې به دې برکت او رڼا او بیا ټولو نه غټه خبره په قبر کې به درته رڼا چې کله د دنیا وله ته یوازې پرېږدي که نه هلته او هر طرف ته دې خاورې شي که نه او ته پکې منځ کې راګیرې نو دغه ټیم کې که مونځ او دستي کړی نو په قبر کې به درته رڼا میلاویږي په ارض محشر کې رڼا چې ډېر ضرورت به یې په هغه ورځ قرآن کې الله ذکر کړي که سورة الحدید کې چې په هغه ورځ به د مؤمنانو سره رڼاګانې منافقان به ورته چغې وایي نقتبس من نورکم موږ ته لږ صبر وکړئ چې ستاسو نه لږه رڼا والو هغوی به ورته وایي شاته لاړ شئ راوړئ ځان لکه شاته لاړ شئ مطلب څه دی دنیا ته لاړ شئ یا ارض محشر ته لاړ شئ او په دواړو حالاتو کې بیا رڼا نه میلاویږي نه دنیا ته واپس راتلی شي او نه ته ارض محشر ته واپس د پولیس سیرات نه تلی شي چې هلته ځان له رڼا راوړي هلته به رڼا د کوم ځای نه راوړي نو که غواړې چې قبر کې محشر کې د قیامت په هغه سختو مراحلو کې تا سره رڼا وي نو څه به کوې
د مونځ به اهتمام کې څنګه چې راته الله او د الله رسول ویلي دي. دا ګورې زما او ستا د پلار نیکه دین نه دی چې په کم ټیم یې که وبې کو چې څنګه یې که وبې کو چې کله م چرت او طبیعت برابري بیا به لږ اوږد کو چې کله م طبیعت خراب وي بیا راته د مانځه مه وایه. داسې زمونږ داسې مذهب نه دی چې خپله مرضي پکې کوه. دا دین د الله دی چې څه درته ویلي دي ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. منځونه په مؤمنانو باندې الله وي په خپلو خپلو وختونو کې فرض دي. داسې زما او تا ته خبره نه ده واپس کړې چې ته خپل طبیعت ته ګوره. ها کوم ځای کې گنجایش دي لکه مسافر دپاره داسې بیمار دپاره چې هغه خوځېدی نه شي تکلیف دی ورته باران شو سخت سیلی شو دا جدا حالات چې شریعت یې کې گنجایش ورکړی. عامو حالاتو کې دا گنجایش نشته چې موږ ته یې په خپله مرضۍ لیټ کوو. والصلاة نور بیا وایي والصدقة برهان او صدقه ورکول دلیل د ایمان دی. الله اکبر. خیال هم دی که نه د زړونو باندې خو الله پوهه دی. ما ته خو ستا د زړه پته نشي تا ته زما د زړه پته نشته خو دا نیک اعمال چې ظاهره کې کم دي دا دلیل د ایمان دی. لکه ته یو سړی اینې 15 وخته په جومات کې په اولني صف کې ولاړ دی موږ به ظاهري فیصله کوو دا دلیل د څه دی؟ د ایمان دی. قرآن تلاوت یو سړی کوي لګیا د صدقې ورکوي غریبانان محتاج د الله په دین کې په هره لار کې لګي دا دلیل د ایمان دی. نو اوس ته بیا اندازه ولګوه زه به درته د هغې وضاحت نه کوم او چې نه یې ورکوي نو د ایمان بیا په کومه مرتبه کې دی. نو ځکه غوټې مه ورکوئ غوټې مه ورکوئ ویې لګوئ د الله په بندګانو او ویې لګوه په ځان باندې چې تم د دنیا خوند وسکې او دا خوا او شا کې چې کوم غریبانان دي محتاج دي چې هغوی هم د دنیا او د ژوند خوند وسکي ورسره به آخرت هم وګټي. نو چې غوټې دې ورکړي نو نه به رانه دنیا ویني نه آخرت ځکه چې ځان دې هم خراب کو او عبادت دې م ونه کو اجر درته نه میلاویږي او کیدای شي الله دې راونیسي که چېرته فرضي صدقه وي. والصبر ضیاء او صبر کول رڼا ده. په صبر باندې موږ ډېرې تفصیلي خبرې کوي. زموږ موضوع دلته صرف دغه ذکر بیانولو خو دا حدیث ډېر فایدهمند دی. نو زموږ دپاره یو قسمه اوږد نصیحت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه. والقرآن حجة لك او عليك. الله اکبر. قرآن د قیامت پر ورځ ستا دپاره دلیل دی یا په تا باندې دلیل دی. یاده که دا خبره ډېره لنډه او مختصر ده خو که شرح او وضاحت ته وله شروع کړو که نه قرآن یا ستا دپاره دلیل دی یا په تا باندې دلیل دی او خبره ختمه شو. ستا دپاره دلیل څنګه دی؟ سفارش به کوي هسې چې عمل دې پرې کړی ځان دې پرې پوه کړی تلاوت دې کړی یاد کړی دی بیا ستا دپاره دلیل دی او په تا دلیل دی چې کله دې شاته ګزار کړی. او زمونږ د قرآن سره داستان ډېر د غم او د افسوس داستان دی. نن سبا جومات ته چې ورننوځې مصاحفو ته وګورې ټوله کیسه دقه ځای کې تا ته بیانېږي خو که د عقل خاوند وي بیا زر بانې جوړه کړي وي نه جي موبایل کې موږ سره دی موږ یې موبایل کې ګورو نو موبایل کې خو به ما ورته وګورو خو چې د فیسبوک نه د یوټیوب نه د ټیک ټاک نه د دې نه خو خلاص شو که نه واټساپ نه دا بعض نیم ځایونه هم که نه زموږ خو ډېرو خلکو سره ملاقاتونه راځي ډېرو ځایونو ته تللي یو عجیبه صفاتو علما لیدلي نو دا مې پکې هم ډېر عجیبه لیدلی چې د باو سره سړی کښېني او موبایل لا کړنګ کړی نه دی ډایري کې راوباسي لکه روټۍ خوري لږ صبر وکړه نه پته نه لګي. دلته موږ ناست یو قیمتي مجلس دی وروسته به ورسره نه سبحان الله دا به څه میسیجي یو مخلوق به دته کړی څه خبره به یې څه به نه او د الله د طرف نه دا دومره میسیجي موږ ته راغلي دي په هغې به یې دوړه پرته وي. یو ورځ یې نه رالو چې ویې ګوري چې آخر زموږ دا رب موږ ته څه وایي خو ګرځو په علماو پسې چې تپوس ترې وکړو چې زموږ دا ژوند ولې داسې لنډ تنګ دی. یعنې دا راته وښایه شیخ صاحب
چې زما دا ژوند ولې لنډ تنګ دی. نو شیخ صاحب ورته ووایي وایي هغه پسه چې ژوند پراخه کېږي په هغې باندې خو دوړه پرته ده، هغه ته ګوري نه، ته کولاوی نه، د هغې ته تلاوت نه کوې، په هغې ته ځان پوه کوې نه، په هغې ته عمل نه کوې، نو ژوند کې به د کوم ځای نه خیر راشي. او دا خو قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده، زه خپله خبره نه کوم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله وی چا چې زما د ذکر نه مخ واړو، ذکر کې د قرآن په سر کې راځي چې د دې نه مخ واړو. مخ اړول یوازې دا نه چې ته په ایمان نه راوړې، ایمان دې پرې راوړی خو عمل پرې نه کې، دا مخ اړول دي، تلاوت یې نه کې، ترجمې نه کې، چېرته یې رالي نه. فإن له معيشة ضنكا، الله وی دله به زه ژوند ډېر لنډ تنګ کړمه. دلته مسله واضحه نه شوه. نور اخوا وضاحت ته وکړم، نور وضاحت ته ضرورت شته. که تاسو کې د چا په زړه کې هم دا سوال وکړه نه، دا جواب یې واورئ د الله له طرف نه، ولې زما ژوند لنډ تنګ دی. هسې ته وګورئ چې ستا د قرآن سره معامله څنګه ده، بیا به درته پته ولګي، بیا ته پوه شوې. نو مه ګرځه په علماو پسې د اوږدې اوږدې سفرې کې او یو ځای نه بل ځای ته ځې او بل ځای نه بل ځای ته ځې او پیسې لګوې، صرف د دې تپوس دپاره چې ژوند مې ولې لنډ تنګ دی. زه درته مختصر وایم که نه، ته خپل حال وګوره د قرآن سره، تا ته به جواب میلاو شي چې ستا ژوند ولې لنډ تنګ دی. د سره یعنې زه کله ډېر تعجب وکړم، د سره مونږ کوشش نه کوو چې دې کې یو صورت یاد کړو. چا دا کوشش کړی دی؟ الا من رحمه ربي. ډېر لږ ډېر لږ. تاسو کې که ما تاسو ته دا ووایي او داسې وایم نه، زه کې پرېږدئ چې دا خبرې په رازونو کې، که اوس مې تپوس وکړي چې تاسو کې کم یو کس کوشش کوي چې لږ ډېر قرآن یاد کړي، هغه دې لاس اوچت کړي، ډېر عجایبات به ویلی. خو بیا راشه زموږ دنیا ته او د جیداد کوشش او د بچو او د دنیا کې د پرمختګ، اوهو او دې کیسې دي. خو تا چې ته دا کوشش کړی دی چې د اخرنۍ سپاره یاده کړي، اخرنۍ دا نورې پرېږده ځه، یاره بس دوا کوه نو به دوی ته به هر څه کې دوا کوې، دی وچ په وچه جنت ته ننوځي. چېرته کوشش دې کړی نه. ګوره کله موږ دغه له ځو دا لیسن دپاره داخله خلک کوي که نه، دنیا په هر ملک کې چې کې دا نظام دی، نو هغوی یو کتابچه سړي له ورکړي، په هغې کې د ګاډي د ډرایوینګ قواعد او قوانین لیکلی شوي، نه به یې لیدلي تاسو. نو ځان همداسې غلی کړو لکه چې زموږ سره خو دا قانون نشته. نو بیا وایي چې دا دې نه یاد کړي، نو ته ټیسټ او امتحان نشي پاس کولی. یاره ما په خپلو سترګو لیدلي هغه بې تعلیمه چې نه وله لیکل ورځي نه لوستل ورځي، هغه په هفتو هفتو هغې ته ناست او یادوي. یادوي که نه یادوي؟ او یاد شي ورته که نه؟ الله اکبر. صرف کامیابي څه ده؟ او که لیسن د سره نه وي څوک دې شړي داسې ځي نه؟